دا وخت مونږه د میادم په دره کې ناست یو او ښکلی موسم دی، مزیدار ښکلې علاقه ده او مونږه سید محمود احمد صاحب چې دې علاقې مشر هم دی او مونږ سره اسلام آباد کې زمونږ د پښتو ادبي سوسایټۍ اسلام آباد چیرمین دی، هغې مونږ سره ناست دي. پرون کالام ته تللي وو، ګرځو او دا سفر لا جاري دی. د دې کوم ځای کې چې مونږ ناست شو په دې حوالې سره به تاسو ته محمود احمد صاحب په مختصرو الفاظو کې ووایي. حاجي صاحب دا میادم دی او مونږ چې کوم ځای کې ناست شو نو دا د ټراوټ مهوی شریف ده او دلته اوبه چې دوی خړه نه راوځي او په چینلز کې هغو تقسیم کړي دي او دلته د سیلګرو دپاره پارک او پارک او د ماشومانو دپاره د لوبو ځایونه جوړ کړي دي. اکثر چې هغه سنجیده قسم سیاحان راځي نو میادم ته راځي. د دې هایټ زیات دی، دلته پې ګرد و غبار هم دی، دلته طوفاني هوا هم دی او دا ډېره ښکلې مېوې په دې علاقه کې دي. د دې نه لږ شانته له پاسه ډېر ښکلي ځنګلونه دي او دا علاقه باندې چې پیدل د دې سر نه اوړي نو بیا د شملې لونۍ ته ځي، کڅ او بیا لونۍ ته. دا هغه تاریخي لار وه چې پخواني به په زموږ مشران تلل راتلل، خو اوس چونک چې پیدل خلک کم ځي نو دا لار به ترکه شوې ده او د روډونو په ذریعه باندې خلک شملې ته ځي. ډېره مننه څنګه چې حاجي صاحب وویل د دې ځمکې په حوالې سره، د دې ځای په حوالې سره، په تاریخي حوالو سره یې مو وویل، د دې ښکلا او آب و هوا په حوالې سره یې وویل. مونږ اوس د دې ځای نه ځو په کښته او لاندې چې ورشو نو فتح پور علاقې ته به حاجي صاحب هغه ځای ته به ورځو که نه؟ او سیمې ته به کېدای شي چې لاړ شو. سینې ته به ورځو، هلته کې یو مشر دی، هغې سره ملاقات کوو او پرونی ورځ زمونږ په کالام کې وه